د افغانستان ولایت چې په شمال کې تاجکستان هیواد سره ګډ سرحد لري او طالقانو ښار مرکز دی د تخار ولایت دی. تر پایه راسره پاتې شئ ځکه چې په همدې ویډیو کې د دې ولایت په هکله پوره معلومات وړاندې کوو. د تخار ولایت د افغانستان له شمالي ولایت څخه دی چې د افغانستان یو له ښکلو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. راځئ چې د دې ولایت موقعیت وګورو. د تخار ولایت د افغانستان په شمال کې موقعیت لري چې د دې ولایت په شمال ختیځ کې د بدخشان ولایت، په لویدیځ کې د کندز ولایت، په جنوب کې د بغلان ولایت او په شمال کې د تاجکستان هیواد پروت دی. د تخار ټول مساحت تر 1,40,000 کیلومتر پورې تخمین شوی دی. د دې ولایت مرکز د طالقانو ښار دی چې دغلته موقعیت لري. د تخار ولایت اکثر اوسیدونکي تاجکان او ازبکان دي، خو په دې ولایت کې یو څه اندازه پښتانه او هزارګان هم ژوند کوي. هغه هیوادوال مو چې په دغه ولایت کې ژوند کوي د تخاریانو په نامه یادېږي چې د 2020 میلادي کال د نفوس شمېرنې له مخې د دې ولایت ټول نفوس 1,01,03,000 تنه و. د تخار ولایت رسمي ژبه د فارسي دري ژبه ده، خو په دې ولایت کې په یو څه اندازه نور ژبه هم خبرې کیږي او همدارنګه پکې مختلفې لهجې کارول کیږي. لکه ولایت تخار شهر طالقان آمدیم، بسیار یک اوضاع خوب است، اوی بسیار پاک داره. یک قسم میلا جا میای میگه اینجا هیچ کاری صورت نگرفته در این منطقه. این طبیعی است که اگر دولت در این مورد د تخار نوم په مختلفو ژبو کې فرق کړی دی، په دې معنی چې تخار په لرغوني هند کې د توشارا په نوم یاد شوی دی. همدارنګه تخار په سانسکریت ژبه کې د برف سرد، په لرغوني لاتین ژبه کې د توجازي، د تبتیانو په منابعو کې د توتخار او په داسې نور ډیر نومونو باندې هم یاد شوی دی. د تخار ولایت د افغانستان یو له سرسبز ولایتونو څخه دی چې د افغانستان په 2مه درجه ولایتونو کې شمارل کیږي. د دې ولایت اقلیم په اوړي کې نسبتاً ګرم او په ژمي کې یخ دی چې په ژمي کې د حرارت درجه تر -25 پورې رسیږي. په دې ولایت کې د باران د سطحي اندازه په کال کې تر 2300 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. د تخار ولایت په اړه مو یو څه اندازه معلومات واوریدل، خو تر اوسه به د دولت تاریخ په اړه نه پوهیږئ. راځئ چې د دولت تاریخ ته وننوځو. د تخاریانو قوم لومړنی آریایي قوم چې په 300 قبل المیلاد کې د اوسني تخار ولایت او شاوخوا سیمو کې اوسېدل. د تخاریانو دوه لرغوني قومونه یوئچي او وسون د باختري یونان په خوا مخکې لاړل. په یونانیانو یې حمله وکړه چې په دې سره د کوشاني امپراتوري تشکیلېدو ته لاره هواره کړه. د کوشانیانو امپراتوري یو لوی امپراتوري و چې د تخار اوسنی ولایت او شاوخوا ډېرې سیمې پکې شاملې وې. د وخت په تېرېدو سره د کوشانیانو امپراتوري کمزوره شوه، نو په ترتیب سره د تخار ولایت د کیداریانو، هفتالیانو او ساسانیانو برخه شوه. په 652 میلادي کال کې تخارستان د عبدالله بن عامر لخوا فتح شو چې تخار هم د مسلمانانو په قلمرو کې اضافه شو. د اسلامي دورې څخه وروسته د تخار اوسنی ولایت د طاهریانو، صفاریانو، سامانیانو، غزنویانو، سلجوقیانو، غوریانو، خوارزمشاهیانو، مغولانو، الخانانو او تیموریانو برخه شوه. تر دې وروسته په 1950 میلادي کال کې د مراد بیگ څخه د احمد شاه بابا لخوا تخار ونیول شو چې د دراني امپراتوري د خاورې برخه شوه، چې بل اخره تخار اوس د افغانستان د 4 ولایتونو څخه ولایت دی چې لا د افغانستان په شمال کې موقعیت لري. د تخار ولایت د افغانستان یو له تاریخي ولایتونو څخه دی، نو په دې اساس په دې ولایت کې ډېر تاریخي ځایونه هم شته. بطلیموس چې د یونان وتلی مورخ دی، هغه په خپل آثارو کې د اوکسیانا اسکندري په نوم د یو ښار یادونه کړې وه، خو لرغونپوهان نه پوهېدل چې دا ښار به د اسیا په کومه برخه کې موقعیت لري. د کلونو تحقیق او څېړنې وروسته بالاخره پوهانو ته ونیول چې دا ښار د افغانستان د تخار په ولایت کې ومومي، چې په دې سره د افغانستان او تخار د تاریخ تیاره صفحې روښانه شوې او پوهانو دا ځای د ای خانم په نامه ونوماوه. همدارنګه له دې ولایت څخه ډېرې لرغونې سکې او تیږې هم ترلاسه شوي دي چې د یادولو وړ دي. د تخار ولایت د 14 ولسوالیګانو لرونکی دی. راځئ چې اوس دغه ولسوالیګانې وګورو. د اشکمش ولسوالۍ، د چال ولسوالۍ، د بهارک ولسوالۍ، د چاهیاب ولسوالۍ، د خواجه غار ولسوالۍ، د خواجه بهاودین ولسوالۍ، د درقد ولسوالۍ، د بنګي ولسوالۍ، د دشت قلعه ولسوالۍ، د رستاق ولسوالۍ، د فرخار ولسوالۍ، د کلفغان ولسوالۍ، د نمکاب ولسوالۍ، د ورسج ولسوالۍ، د هزار سموچ ولسوالۍ، د ینګي قلعه ولسوالۍ او په پای کې د طالقان ولسوالۍ چې د تخار ولایت مرکز دی. د تخار ولایت کې د صنعتي تولیداتو کمپنیانې او شرکتونه هم شته او همدارنګه زیاتره خلک په لاسي صنایعو بوخت دي چې په دې ولایت کې له وړیو څخه بالاپوش، واسکټ او خولۍ اوبدل کیږي. د حیواناتو د پوستونو څخه هم مختلف شیان جوړوي چې په داخلي او خارجي بازارونو کې پلورل کیږي. د تخار ولایت د افغانستان یو زراعتي ولایت دی چې د دې ولایت د زیاتره اوسیدونکو اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړ دی. د دې ولایت عمده کرنیز محصولات وریځې، غنم،
او اوربشې دي. په دې ولایت کې د میوو ډېر باغونه هم وجود لري چې دا باغونه د مڼو، الوبالو، ګیلاسو، ناکونو، شفتالو، زردالو، انګورو، هندوانو، خربوزو او د ډېرو نورو میوو دي. د تخار ولایت د یو څو مشهور او مهمو لوبو میدان هم دی لکه پهلواني، د تږي اچول، غورسای او داسې نور ډېر لوبې. همدارنګه یو بل لوبه چې نه یوازې تخار ولایت کې بلکې د ټول افغانستان ولایتو کې مشهور او د خوښې وړ ده د بزکشي لوبه ده چې په دې ولایت کې هم ځانګړی ځای او محبوبیت لري. مننه چې بیا هم تر پایله موږ سره پاتې شوئ او د تخار ښکلی ولایت مو هم تر پایله موږ سره ولید. که تاسو په دې ولایت نور هم څه لیدلي وي نو حتما له موږ سره هم شریک کړئ او له موږ سره پاتې شئ ځکه په بله ویډیو کې به یو ځای د جوزجان ولایت ته ځو.